210 ټنه بې کیفیته او غیر معیاري درمل او خوراکي توکي له منځه یوړل شول. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې شاوخوا 210 ټنه غیر معیاري بې کیفیته او تاریخ تیر درمل چې د کابل په ګمرک کې قرنطین شوي وو د کابل ښاروالۍ، ګمرک، استخباراتو، امني قمندانۍ ګډو پلاو په حضور کې د باګرامۍ ولسوالۍ اړوند ګزک سیمه کې له منځه یوړل. چې تقریبا 210 ټنه درمل او یو شمېر غذایي توکي چې اکثره د جمهوریت د وخت دلته پاتې شوني او لږ کم داسې به وي چې هغه د امارت په وخت کې راغلي وو او یا به کیفیت نه لري یا به له تاریخه تیر او یا هم د نړیوالو معیارونو او سټنډردونو خلاف درمل او غذایي توکي وو. د خوړو او درملو د ملي ادارې له لوري دلته قرنطین شوي وو. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې عمومي رئیس له ټولو سوداګرو څخه وغوښتل چې کم تاریخه، بې کیفیته او د نړیوالو معیارونو خلاف درمل او خوراکي توکي هیواد ته وارد نه کړي. موږ په خپلو ټولو تاجرانو ورونو باندې غږ کوو چې افغانستان د ټولو مشترک کور ده، راځئ په دې ولس باندې رحم وکړو. دغسې درمل او غذایي توکي چې یا تاریخ کم وي یا تاریخ تیر وي او یا د سټنډردونو او معیارونو له امله هغه د استفادې وړ نه وي، هغه باید هیواد ته رانه وړل سي. عبدالباري عمر د خپلو خبرو په دوام کې ټولو هیوادوالو ته د روغتیا د ساتنې ډاډ ورکوي او زیاتوي چې شپه او ورځ کوښښ کوي تر څو خلکو ته معیاري او باکیفیته درمل او خواړه برابر کړي. ټول ولس ته ډاډ ورکوو، ټولو خلکو ته ډاډ ورکوو، اطمینان ورکوو چې موږ د تاسو د روغتیا د ساتنې لپاره پوره پاملرنه لرو او شپه ورځ کوښښ کوو، زیار باسو تر څو تاسو ته معیاري خواړه او معیاري باکیفیته په سټنډردونو برابر درمل برابر او تهیه کړو. دا لومړی ځل نه ده چې د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې له لوري بې کیفیته، تاریخ تیر او غیر معیاري درمل او خواړه له منځه وړل کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم په سلګونه ټنه بې کیفیته، تاریخ تیر او غیر معیاري درمل او خواړه له منځه وړي دي.